روسیې د امریکا پر ضد د طالبانو ملاتړ ته راودانګل. روسیې د طالبانو په ملاتړ امریکا ته سختې خبرې کړې دي. روسیه وایي امریکا ته اجازه نه ورکوو چې یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو پر ضد عملیات وکړي. دا چې روسیې نور د طالبانو او امریکا په اړه څه ویلي دي، څنګه په افغانستان کې د عملیاتو اجازه نه ورکوي او روسیې طالبانو ته څه ویلي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. سرګي لاوروف وایي په هیڅ توجیه افغانستان ته د امریکا او ناټو بیرته ستنېدل نسو زغملی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف خبرداری ورکوي چې افغانستان ته د امریکا او ناټو بیرته ستنېدل که په هره توجیه وي، دوی او د سیمې نورو هیوادونو ته د زغم وړ نه دی. نوموړي دا څرګندونې په هغه لیکلي پیغام کې کړي چې د افغانستان لپاره د هیواد د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له لوري نن د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ په 5مه غونډه کې ولوستل سو. لاوروف په دغه پیغام کې امریکا او ناټو تورن کړي چې په افغانستان کې د 20 کلن حضور پر مهال یې افغانانو ته درانه زیانونه اړولي دي. د په وینا امریکا او ناټو باید اوس د وضعیت د لا ترنګلي کولو پر ځای د کړو ویجاړیو د رغونې لپاره مرسته وکړي. د روسیې اسپوتونیک خبري اژانس لیکلي چې روسیه په افغانستان کې له سیمې د لیرې هیوادونو له هڅو اندېښمنه ده، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي وړاندې کړي. د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ 5مه غونډه نن د روسیې په تاتارستان جمهوریت کې پیل سوه. همدارنګه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي چې د مسکو فارمټ د 5مې غونډې لپاره تاتارستان جمهوریت ته رسېدلی، د غونډې په څنډه کې د افغانستان د روان وضعیت او په اړه په دغه غونډه کې د کېدونکو غوښتنو په تړاو وار د مخه رسنیو ته خپل دریځ په ډاګه کړی. ښاغلي متقي ویلي چې د دوی نظام په افغانستان کې د امنیت په تامینولو، د نشهیي توکو په له منځه وړلو او د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د افغانستان له خاورې د خطرونو په ختمولو توانېدلی. هغه د طالبانو له نظام څخه د سیمې او نړۍ د هیوادونو د نورو غوښتنو په اړه ویلي چې پاتې نور مسایل د افغانستان داخلي موضوعات دي. نوموړي له زیاتو جزئیاتو پرته دا هم ویلي چې دوی د ډیپلوماسۍ په برخه کې بریالي روان دي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو، ښه وخت، ښې چارې، د الله په امان.